سلامونه دوستانو، جوړ په خیر، صحت مو ښه دی، خیرات یې په خیر انشاءالله. ویډیو مه سکیپ کوه، په ډېرو ضروري مسایلو سره غږېږم. 2026 کال لومړی تاریخ یوازې په 2026 کال 40 منټه اوښتي تا ته دغه ویډیو ریکارډ کوم. دغه ویډیو هدف مو دغه دی ځوانه چې د 2026 کال دغه کلنډر لومړی تاسو وګورئ. آیا د 2026 کال لپاره کوم پلان لري د جوړښت چې څنګه به خپل ځان مثال تر خپل بریا رسوي؟ مثلا په 2025 کې تا پلان جوړ کړی او تر خپل هدف ونه رسیدي، کومې غلطیانې وي، کومې تېروتنې وي چې ته یې هدف ته پرېنښودي. ځان سره یو ګوښه ځای کې کښېنه او سوچ پرې وکړه چې هغه کومې غلطیانې وي چې زه یې پرېنښودم تر څو تر خپلې بریا ورسېږم، تر خپل مقصده ورسېږم، تر خپل هدفه ورسېږم. هماغه غلطیانې چې ته یې نه یې پرېښې راویخله، له منځه یې ویسه. صحیح دی چې مثال دا غلطیانې وي چې زه یې پرېنښودم تر څو تر خپلې بریا ورسېږم، هماغه غلطیانې راواخله، له منځه یې ویسه. تېروتنې هغه مثال که هغه هر رقم غلطیانې وي هغه ته پرې پوهېږي ځوانه، ځکه ستا کار دی. نو د 2025 کال لپاره چې اوس پیل شو، یوازې 40 دقیقې دلته په وخت مثال 50 شو. اوس سمه ده، تا ته ویډیو ریکارډ کوم تر څو د ځان جوړښت زده کړي. د 2026 کال لپاره ډېری ځوانان چې دی دوی چغې وهي، تشویشونه کوي، مثال له ژوند څخه ناراضه دي. یوازې څه شی دی؟ هغوی نه چې پښتنو کې جوړښت نه لري چې ورته ووایي چې ځوانه ته کوم هدف دپاره مثال کوم پلان لري. وایي نه، وایي زه غواړم چې دغې ځای ته ورسېږم، دا وکړم، هغه وکړم او میلیونر شم، بالاخره میلیونر شم او شتمن شم. خو چې کله ورته ووایي چې هدف در وړاندې کړه، څه شي هدف لري؟ قرار به کښېني، هېڅ هدف به نه لري. نو دا خو څه ټوکې نه دي. تر څو چې د دغه ځای ویښته د تل نشي، تر هدفه نشي رسېدلی. دا هدف خو چې دی دا داسې نه دی چې ته روغ او سالم همداسې په کوچ کې ناست اوسې او هدف راشي او په همدغه میز چې تا ته زه ویډیو ریکارډ کوم تا ته مخې ته کېښودل شي. هېڅ کله داسې نه دی. ته به د شپې 12 بجې پاڅېږې، کله چې تا منې د شپې خوب حرام شو، ته پوه شه چې زه خپل هدف ته رسېدی شم. اوس کله چې د شپې خوب کې ته جګ شوې او هدف در یاد شو، ته پوه شه چې ته خپل هدف ته بیا رسېدی شي. نو ځوانه دا چې ته قرار خوبونه کوي او پلانونه غټ لري، نو دا ناممکنه ده. صحیح دی. په اندازې ډول ته په معاشره کې چې ډېری ځوانان ګوري، ډېری داسې خلک ګوري چې هغه په پاخه من کې دي، حتی ویښتان یې سپین دي، ډېری پلانونه یې لرل. صحیح دی. خو چې په ژوند کې اوس هېڅ شی نه لري. علت یې چیرې د هغوی مثال حرکت نه و، د هغوی هڅه نه وه چې هڅه یې نه کوله. صحیح دی. هڅه مثال یو پلان دی 26 لپاره ته یې جوړوي د 2026 کال لپاره. داسې پلان دی چې مثال ته ځې په یو ځای کې مثال درسونه وایي، مثال یو درس یا یو ځای کې مثال ځان ته غواړي چې یو کاروبار زه جوړ کړم چې هغه مثال یو شرکت وي، یو شرکت خلاصوم یا یو بزنس خلاصوم یا یو دوکانداري یا یو هوټل خلاصوم. صحیح دی. چون تاسو ته په صفر یې، هیڅ نه لري، اقتصاد د صفر دی، معلومات د صفر دی، هیڅ نه لري. نو په 26 کې ته حرکت ضرورت لري چې ته یو څه زده کړې د 28 لپاره، 2028 لپاره ته هغه پلان ترلاسه کړي. مثال 2028 لپاره یعنې 2 کالن مثال ته یو تجارت شروع کړئ، هغه لږ وخته ضرورت لري، مثال کال 2 کاله 3 کالو ته ضرورت لري تر څو ته یو څه پیسې ترلاسه کړي او بیا بعد هغې نه په هغې پانګونه وکړي. صحیح دی. هغه ډېرو پیسو ته ضرورت لري چې مثال ته باید 3 کاله 2 کاله خټیات کار وکړي، بعد هغې نه بیا شروع کړي. نو مثال ته اوس راځې 2026 کې ځې په یو ځای کې کار شروع کوي، هغه کار کوي. صحیح دی. څنګه کې ورسره کور هم ساتي، کور ته دغونه مقدار پیسې لرې کوي چې دغه د کور ټول مصارف د له منځه ځي. ستا میلمه، ستا مثال غم ښادي، دا ټوله پکې لمانځل کېږي، د هغې مقدار پیسې کور ته لیږي، ځان خرچه هم هغه کږدي ځان سره، نورې پیسې راخلي هغه د کار دپاره د هغه تجارت لپاره سپما کوي. خله ته مثال 2 کاله چې د کار وکړې، 3 کاله چې کله 3 کاله بعد چې ته خپله سرمایه ګوري، ته په دې توانېږي چې یو خسته هوټل، یو خسته دوکانداري، یو خسته سوپر مارکیټ یا مثال هغه چې ته کوم پلان لري ښه خسته یې په جوړولی شي. مثلا تر څو چې هدف لپاره هڅه زیار ونه باسي، ټول هغه سوچونه کومې پرېکړې چې تا نیولې دي هغه بېمانا دي. یو ځوان ته وایم تل دپاره خپل سوچ لوړ ساته. مثال په یو ځای کې کاروبار ځان ته جوړوي، فکر لوړ ساته، یو غټ کاروبار به جوړوم. صحیح د خدای پاک د ورته رسي، چون تا ته خدای پاک دا توان هم بیا درکوي چې هغې ځای ته ځان ورسوي. صحیح دی. او درته اسانېږي. نو تل دپاره له منفي فکرونو ځان لرې ساتئ او په مثبت یې ځان ته بدلوئ. تل دپاره یو کار چې ناشونی وي، چې نه کېږي، وایي دا به زه کولی شم او 100% هغه ته کولی شي بیا چې کله ته ووایي چې زه یې کولی شم. خو چون که ته وایي چې مثال دغه چشمې ما ایښي دي، زه یې نشم راخستی، حقیقت کې یې ته نشي راخستی، ځکه ته لټ. نو ځوانه مثال تل دپاره یو کار ته نه مه کوه
چې مثال تا ته مخکې پروت وي زه یې کولی شم، نو دا به تا ته ډېره روحیه او ډېره تقویه درکوي تر څو هغه کار ترسره کړي. نو دغه ویډیو چې دی نو نور ملګرو سره هم شریکه کړئ، ریپوسټ یې کړئ، لایک یې کړئ تر څو نور ځوانان هم ترې برخمن شي. شاید ستاسو په وجه د یو چا ژوند بدلون ومومي یا بدلون پکې راشي.